ای دی مور بارانه کږه شیبه وه ما ته اوس هم یاد شي زمونږ کچه غوندې کوټه وه ما ته اوس هم یاد شي چې وسیلې شوه ما به وې چېرته راپرې نه وځي زمونږ یو ماته دروازه وه ما ته اوس هم یاد شي د پیوندونو پکې شمار نه و یقین دې کېږي زما د مور یو لوبټه وه ما ته اوس هم یاد شي ډېر خیار دا شعر بیا ووایه ډېر ښه شعر شمار نه و یقین دې کېږي زما د مور یو لوبټه وه ما ته اوس هم یاد شي. سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. د موږ یو بل ښایسته ولاګ ته ښه راغلاست. نن خبر اوسئ چې ورور یو ځل بیا راوتلی ده د کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ چې سروبي ته سفر ده. تر خاک جباره پورې څه ناڅه سړک پوخ ده، بیا چې تیزبین ته ورته کده کېږي کوتلونه دي، ډېر ښایسته نوی ځای ده. ما پخپله نه ده لیدلی، خو خلکو کیسې راته وکړې په دغه لار وړل څه سروبي ته. په نوي انداز باندې د وطن ښایسته کونج، ښایسته خلک یې یو ځل بیا ورور یې کپچر کوي. نو په دې خوندور سفر کې له ما سره ملګري سئ. این قرآن نازل شده از جانب خدای بخشاینده و با رحمت است، کتابی که آیاتش مشروع است، قرآنی فصیح که برای مردم داناست، قرآنی که بشارت دهنده و هشدار دهنده است، اما اکثر مردم از آن روی برمیگردانند، پس آنها هیچ حقیقتی را نمیشنوند. کتونکو دفتن د خاک جبار په ولسوالۍ کې عمل خیره سفر د سروبي ته، نو په یوه نوې لاره په یوه مختلفه لاره باندې تاسو ته ولاګ جوړوو. تاسې باندې د خاک جبار ولسوالۍ بند وینو. یا الله خیر. دوستانو دفتن راورسېدلو د دوران خیلو بند ته. دا بند په تاسې وینو، دفتن یو ځوان خوسته دی شاوخوا ګرځي. رحمتی را که خداوند برای مردم بگشاید کسی نمیتواند از آن جلوگیری کند و چیزی را که خداوند جلوگیری نماید کسی غیر از او نمیتواند آن را به مردم برساند. بدانید که او قدرتمند حکیم است. دفتن په د تیزین لاره پیدا کوو چې هغه لاره سیده تللې ده سروبي ته. نو غوښتلو مو چې په نوي انداز د حاجیانو ته کله زه نه یم راغلی او په تاسې باندې مو وینم. موږ سفر خامې ته ځو، نو دعا یې کوي چې الله تعالی مو بخیر سروبي ته ورسوي. کتونکو سفر ده، نو لاره خامه ده، خامه شروع سوه، ښایسته خاک جبار ده. تاسې باندې منظرې کو په یو نوي انداز باندې یو ښایسته کونج د وطن در باندې وینو. خپلو کتونکو چې مې دا یو خواهش ده که زه بد یم بدفعله یم نو ما ته مه ګورئ. همیشه په ژوند کې الله جل جلاله سره دوستي وکړئ، یاري ورسره وکړئ. انشاءالله نه به مو په ژوند کې، نه به مو په مرګ کې او نه به مو په آخرت کې پرېږدي یوازې. نو الله جل جلاله سره یاري وکړئ، ښه وکړئ. د ده لپاره هره سختي وګالئ، د ده لپاره د هر چا احترام وکړئ. داسې دا ځای وګورئ، داسې فکر وکړه چې په دې ښایسته ځای کې ته ګرځې نو څه ویل غواړې، څه باید دې وطن ته وسي. خپل ښایسته نظرونه مو شریکوئ. دا وطن د ټولو ده، ټولو مسلمانانو ده، ټول باید په ګډه سره ژوند وکړو. کله چې هم په سفر راوځم نو دا دعا کوم چې یا الله څه داسې ګستاخي نه وسي، ته را چې خفه نه سې، د چا د زړه ازار وي نو څوک خفه نه کړو. نو کوشش کوو بس الله تعالی دې په موږ ورحمېږي، موږ ته د هدایت د نیکي وکړي.
دوستانو یو ښایسته د وطن کونج وینئ په مفته کې وینئ نو یا الله مدد 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 مدد. یادم کنید تا یادتان کنم و شکرگزارم باشید و ناسپاسی مکنید ای کسانی که حقایق را باور دارید. از صبر و نماز قدرت گیرید و بدانید خداوند بزرگ همواره با صابران است. دوستانو شیوکی زلو خیره یا الله یا کسانی که هم خودشان بخل می‌ورزند و هم مردم را وادار به بخل می‌کنند و نیز هر کس که از فرمان حق روی برمیگرداند بداند که خداوند بی‌نیاز و در خور ستایش است. دوستانو پل د پل نو ډېرې خوندورې اوبه را روانې دي. دوستانو دفعه دغسې نون ده له خیره ځو مخکې ځو. دفعه د تیزبین علاقه فکر کوم شروع سوه ځکه ما مخکې پوښتنه وکړه خامه شروع کېږي نو په خامه کې به ولاړ سي. کتونکو توکل په الله جل جلاله باندې روان یو نو ګورو ښایسته وطن ګورو په یو مختلف انداز باندې تاسې باندې وینو چې بس الله دې د موږ دا سفر اسانه کړي ښایسته یې کړي چې ښایسته افغانستان داسې مو ویني. دفعتن لاره داسې ده نو خبر نه یو چې سم روان یو که غلط روان یو. دفتن لاره سناسه سمه سوه ګورو چې مخکې څه وینو. دوستانو شیوکیزو یا الله مدد 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 مدد. کتونکو دلته یوه دمه کو ډېره ښایسته خوندوره دره ده چې لږ د فیلینګ احساس چې لږ په دې ښایسته ځای کې کښېنو لږ ارام وکړو. نو زه دې ولې جوړولم څه حاجت و د دې څه او زما بخت د شمې بخت یا به مرمه یا به سوځم. کتونکو یو سړک داسې تللی دی یو داسې اوس به له خیره د توکل په خدای دغه سړک راونیسو. دلته خو یو کانټینر هم د دوکان د که څه شی دی. ډېر عجیبه ځای ده تاسې یقین وکړئ سړی یو نوی شی ویني. یو دا ښه ده چې هوا لږه نرمه ده او د غرونو کې خو که تاسې سفر کړی یخي هوا د وطن یخه سوې ده خو شکر چې هوا صافه ده. دفتن که د کیزو یو نوی وطن ده کته بیا کلي دي. دوستانو د فتن راورسېدلو د تیزبین کلي ته د فتن کابل کې یو نو زه سروبي ته کتونکو کلي ته راکته سو. کلي کې د رومیانو پالیزنه دی څوک پیدا کوو پوښتنه کوو چیرې یو. لالا ستړی مسې
کراري ده طبیعت څرنګه شکر د الله رحم ده. څه غورې دي لږ به په زوره غږېږي. سروبي ته روان یم لالا مې سروبي ته روانه داسې بلاړ سې ښه پوه شوې داسې پورته بنه داسې کته تاو سې ښه هلته کوز یو دوه لارې دي یو پور جوړوبی ورته وایي هغلته تللی ښه او بله زده بیا کته سروبي ته تللی ډایرکټ سیده څومره لاره به پاتې چې په طبیعت لاړ سې پوه شې 1 ساعت کې دې ورسېږي ښه او کله چې تیز ځې نو نیم دا فتن کوم ځای کرار لرو دا کوم ځای ده دې ته دا تیزین ده پوه شې تیزین په چینې مشهور دی ډېر ښایسته ځای نه ده دغه ځای ده نو ارامي خو به یې دلته داسې لاړ پې کراره پوه شې شین باغونه دي هغه ده جوار دي رومیان دي هر که نه بس الله دې خوشحال ده دوستانو د فتن له کلي بره یو بره ځو د فتن په خاص ځای کې یو تاسې وینئ ډېر عجیبه ځای کتونکو دشتې شروع سوې د فتن دشتې شروع سوې د ما لپاره یو الله کافي ده دوستانو دلته بیا کیږدۍ دي د کوچیانو دلته که څوک پیدا سي چې دا پوښتنه وکړو چې سمه روان یو که یا د خیره ډېر زیات مزل مو وکړو لارې ډېرې تللې وې خو بس چیرې چې توکل سوی ده بس په هغه لاره ور برابرېږو نو پیدا کوو څوک پیدا کوو چې دا موږ د فتن چېرته قرار لرو کتونکو د فتن یو داسې ځای قرار لرو چې بس توکل باندې روان یو کته رود ده د اوبو د فتن خو څه شی نشته پکې مګر تازه اوبه راغلي دي داسې معلومېږي د فتن د سیزن په کلي کې یو نو دا سیمه لا نه ده ختمه سوې داسې 1.5 ساعت مزل نور پاته ده سروبي ته نو ځو دغسې مخکې ځو توکل په خدای کوو فکر کوو لکه چې نږدې یو ځکه سړک څه ناڅه بهتر سو خوندور سو سړک سړک مو لکه چې په نظر کو شو بیا لږ ګډوډ سو دوستانو رمه ده رمه ستړی مه سئ ستړی مه سئ سلام علیکم ستړی مه سئ لالا ته راسه کیسې وکړو ډېر کې اوانه څه دا به چېرته ورکړم هلته کوزه به ورکړې که ستا نږدې ده ځای پام ستا تا سره نه ولا کوز به منګه سرچینو کې دا ځای څه په نامه ده دا کوټه بابا کوټه سي بابا کوم ولایت مربوط کیږي کوم ولسوالۍ ده کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کابل ولایت سروبي ته داخل سو دوستانو د فتن په سروبي کې سال اول د کراري خو به مال دې څومره ده مال یو اتیا پورې ده خپل د کشپونکی خپل ده الله زمری سړی خوشحاله اوسې نوم دې څه یو امیرجان کابل رااله چکري راوتلی چکري را جوړ اوسې دا ځوان څه نومېږي امرګل لالا ستړی مه سې جوړ اوسې خوشحاله اوسې دوستانو د فتن د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ ته داخل سو نو په تاسې باندې ښایسته وطن ښایسته منظرې کو سفر مو ډېر زیات و خو ستړي سو په ټیر کې عوام کمه ده نو الله تعالی وساتلو ټول کارونه دي الله ذوالجلال دی موږ څه نسو ویلی پکې دا څه ناڅه د برق پایې معلومې سوې یو په سروبي کې
نو داسې یو ساعت مزل پاته دواوې کوي چې د سفر اسانه شي. دغه نن به د کلي کې روان یو دوستانو. ستړي شوم. حاجي صاحب ستړی ماسې کراري درلي را نږدې سه یار. موږ خو د میلمانه یو په دې ښایسته جي هېڅوک هم نسته شاوخوا. دا ولې ډېر ارامي ده دلته؟ کمره ده که چی ده؟ کمره ده. نه څنګه چی شي لپاره ده؟ شوقي ده تر اوسه. لالا روان یم سروبي ته. څومره لاره به پاته یي؟ سروبي ته به یاره د موټرسایکل به یو 15 دقیقې لاره وي. 15 ده. اصلي مزل مې کړی ده نو. او نه مزل دې ختم کړی ده له سره. دغه جای څه په نامه ده؟ دا د حاجي حبیب الله کاڅ ده. حاجي حبیب الله کاڅ. داسې بره کوم جیان دی؟ دې نه پورته بیا ګنده سرای ده. ګنده سرای ده. او هغه نه بیا پورته هغه د څه نومي چیناری ورته وایي. چیناری. او کته بیا دې نه ځي کته بیا د سینخیلو مخې ته دا سړک خام ده. دا ولې؟ دا خو هغه د کنه د څه نومي دا له اوسه پوره پوښ سوی نه ده. خو سروې کړې ده انشاءالله چې پوښ انشاءالله جوړ. خوشحاله اوسئ. یو خوله ګپ مو ونیو. ژوندی اوسئ. سلامت اوسئ. کلي شروع سو د سروبي مرکز ته نږدې یو. پاخه ته راورسېدلو. ډېر زیات سفر مو کو ستړي سو. بس الله تعالی پاخه ته راورسولو. څه درته یم؟ دا پوخ سړک هم د الله تعالی نعمت ته کتونکو. دوستانو دا جیان بیا اوبه لري نو د سروبي ولایت. دوستانو دا فدن تاسو د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ را سره وینئ. لکه سی بازار د نږدې سو دوستانو. کتونکو ډېر خوندور ځای، ډېر ښایسته ونې دي. هدفدن په باغ رئیس ته راورسېدلو دوستانو تازه سروبی در باندې وینو. یو ورور غوښتنه کړې وه سروبي ته ولاړ سه. راغلی یم، خدای دې وکړي چې دا ویډیو ور ورسېږي. افغانستان الله تعالی ډېر ښایسته جوړ کړی ده، ځکه سختې اسانه خوندورې لارې لري. نو ډېر زیات غټ داسې موږ تاسې ته مناقشه کې ډېر وړ معلومېږي. نو ګرځېدا ډېره داسې سخته ده پکې، خو خوند سخته زیات ده پکې، ځکه افغانستان ښایسته ده. هر څوک دا دعا ده دیماسی، هر څوک د دې ښایسته وطن کې وګرځي. بدانید ما آسمان و زمین و آنچه را بین آنهاست برای بازی خلق نکردیم. اگر به دنبال سرگرمی و بازیچه می بودیم توانایی آن را داشتیم که خودمان بازیچه‌ای خلق کنیم و نیاز به این همه صبر و گذشت و ارسال پیامبران و معجزات و هدایت و غیره نبود. کتونکو دفتن دې ښایسته چې ته رالو، تاسې باندې مکمل سروبی وینو. نو دوستانو ماشاءالله ډېر خوندور ځای. همیشه چې انسان
کوشش وکړي نو بیا ښایسته ځای ویني. کتونکو راورسېدلو سروبي ته راورسېدلو، دلته مو مایان راواخیستلو. په دې ښایسته ځای کې ډېر بس ستړی یم او په کیمرې کې برق هم نشته. له خیره دا چارج کوو. دغه شعر دی تاسو ته ډالۍ: ای زندگی د زخم نوم د پکې پیایه، چاته مه وایه سمرمه له خفګانه. نو ګیلې او شکایتونه صرف له الله جل جلاله سره کار شئ. تاسې د ژوند تېر غواړئ نو الله چې وغواړئ، له انسانانو چې هېڅکله دا امید مه ساتئ، ځکه الله تعالی ډېر زیات مهربانه ده. زموږ ستاسې ذوالجلال ده. د فتندې خواته رالو. دوستانو د تاسې د ځای خالي ډېرې خوندورې ماتې اوبه وې، نو خوندور حمام مو دلته وکړو، لامبو مو وواله. له خیره یو لمنځونه پاته دي. اوبه ډېرې خوندورې دي، ډېرې مزهدارې اوبه دي. نو ښه ساعت مو تېر سو. دوستانو د پل خواته راورسېدلو، نو دا ښایسته جیان تاسې وینئ. الله ځوان ته وګورئ لامبو وهي. راځئ ورځو. څه خطرناک ټوپ یې ولګاوه. کتونکو داسې خطرناک ځای ده. درې زه زمره نو دا ځوان ده، له خیره جمپ لګوي. ځه که نه یو تاسې لرې شه که نه. ځه یو دوه درې. ای د مور چې دی. دوستانو مخکې زولار راکړی لکه ځه. والا ټوپ اچوي. دا کمره ده. کتونکو له دې ښایسته ځای نه ځو. خدای دې وکړي چې دلته هم ساعت را سره تېر سوی. دوستانو د تګاب انار هم رسېدلی دی، د وطن انار رسېدلی دی. نو تاسې وینئ تک سره انار، ښایسته انار.
کتونکو دلته مو مسافرانه لمونځ وکړو له خیره سفر کورو ته ده نو دې ښایسته سفر کې تر دې دمه یاستئ را سره کتونکو دا فتن به تاسې باندې د شرشرې افشار وګورم ډېر خوندور ښایسته ځای ښایسته د وطن خلک ملتیا وکړئ دوستانو افشارو ته ورځو زغ دوزغ دنیا راته جنت دی انډیواله د چا د دعاګانو برکت دی انډیواله دوزغ دوزغ دنیا راته جنت دی انډیواله د چا د دعاګانو برکت دی انډیواله فقط زمانه دنګې نه پرنګ زمانه ښیي زما در سره هسې محبت دی انډیواله ډېر ښه حاجي صاحب بادشاهانو سره ناسته غلامي ده او ملنګانو سره خپله بادشاه کېږي کتونکو دا فتن راورسېدلو افشارو ته کتونکو ټکر سوی دی یا الله رحم زموږ لپاره الله کافي ده دوستانو دلته غر را چپه سوی و تازه صورتحال وینئ را سره د الله تعالی بس حکم ده نو را شیوه سوی ده بس هم څه ناڅه کار روان ده ستړی ستومانه یم خو شکر خدایه چې انسانانو ته محتاج نه یم
ستړی ستومانه یم خو شکر خدایه چې انسانانو ته محتاج نه یم.